बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो औरनो दा सवारलसमा वजीफा दा چې مونږه په دې چینل باندې تاسو لپاره درکو. الحمدلله زمونږ رونه بیگان وظایف دا ډیر زیات خوښي او ډیر په محبت سره وظایف کوي. نو مونږه نن تاسو ته یو وظیفه درکو د حسبنا الله ونعم الوکیل. په دې وظیفه باندې ځان پوه کړئ او په صحیح طریقې سره شروع کړئ. ان شاء الله الله جل شانه بساسو ټول مشکلات ختم کړي. الله جل شانه بساسو ټول جایز حاجتونه دا به پوره کړي. عزتمندو اورونو په دې وظیفه باندې ځان پوه کړئ او زموږ دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. بیا اکثر تاسو دا خبره کوئ وی زموږ وظایف دا کار نه کوي. زموږ وظایف دا ځکه کار نه کوي چې مونږ د موږ خیال نه ساتو. ګورئ وظایف سره سره به مونږ 15 وخت موږ کو چې مونږ د موږ پابندي کوله زموږ وظایف دا به کار کوي. عزتمند ورونو او د ګناهونو نه بزان ساتو او د غیبت نه بزان ساتو او د موبایل نه به هم ځان ساتو. د موبایل د فلمونو او ډرامو نه به توبه وباسو. نو چې مونږ دا نه ګورو زموږ وظایف دا به کار کوي. راځو وظیفې طرف ته په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف محبت سره وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند دورونو دا بیان تر اخره پورې واورئ چې په وظیفه باندې پوه شئ. دا وظیفه د حسبنا الله ونعم الوکیل دا به مونږ څه ټایم کوو. نو اکثر زه دا خبره کوم چې خپل ټایمونه د سحر د مونځ نه پس یا د ماسخوتن د مونځ نه پس کوئ. لومبی به تاسو یوه پیره د مونځ درود شریف ووایئ چې د مونځ درود شریف تاسو وویل حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل دا به تاسو 313 مرتبه دا به ووایئ. 314 پیرې به تاسو دا ووایئ. په اخره کې بیا به تاسو د مونځ درود شریف یوه پیره ووایئ. دې سره به ستاسو وظیفه پوره شي او دا وظیفه دا به تر هغه وخته پورې کوئ چې تر څو پورې ستاسو مشکلات دا ختم شوي نه دي او ستاسو جایز حاجتونه دا پوره شوي نه دي. عزتمند ورونو یو قیمتي خبره په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې تاسو څومره زیات درود شریف ویلی شئ په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ډیر وایي. دا لنډ درود شریف وایي صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم دا 1000 مرتبه وایي. عزتمند ورونو د دنیا مالداري هر انسان غواړي. نو الله جل شانه دې مونږ په دنیا کې هم مالدار کړي او په آخرت کې هم الله جل شانه دې مونږه مالدار کړي. ان شاء الله نور وظایف هم مونږ په دې چینل کې تاسو له درکو.